خو د دیوبند علما کرامو چې کومې خبرې کړې دي پر حنفیت باندې تلو چې د امام ابو حنیفه رحمه الله د مذهب سره د اهل سنت والجماعت د عقیدې سره د تصوف او د سلوک د لارې سره برابر وي په علی الرأس والعین احترام ورته لرو که د هغو څخه خلاف وي دوی پکې معذور بولو د دوی بې ادبي نه کوو هغه خبرې د دوی سره دورې پاته دي موږ یې عملي کوو نه په هغه باندې عمل نه کوو دا به د انصاف لاره بد به یو بل ته نه سره وایو ډېر وخت داسې وي ما درته ویل ډېر مشکلات دغه څخه جوړ وي بس موږ ته محترم دي مشران علما دي د دین خدمت یې کړی دي موږ ته قدر لري الله دې دوی قدرمن کړي مقصد مې دا و اصل خبره کې چې خبره مو شروع کړه چې د دیوبند د علماو د مشرانو عقیده یې جوړه هغو دغسې عقیدې نه وې تی به د نن زما د مذبذبو جعلي دیوبندیانو په فتواو باندې نه خطاوځي ښه ما هغه ته ویل ما ګورې زموږ تاسو سره ډېر ظلم سوی دی د لوی سره د امام ابو حنیفه رحمه الله د مذهب سره غټ ظلم سوی دی په دنیا کې د امام ابو حنیفه رحمه الله په رنګارنګ نومانو باندې خلکو بدنام کړي دي څوک وایي دا مرجعه دي لوی لوی علما یې داسې د مذهب ته یو بد نسبتونه کړي چا د ارجاء ټاپېره باندې لګولي دي چې دا مرجعه دي چا د معطلو ټاپېره باندې لګولي دي چې دا معطله دي تاسې وګورئ خپله په حضرت امام صاحب مبارک پسې څه رقم خبرې سوي دي حتی د کفر ټاپې خلکو پر لګولي دي امام صاحب مبارک غوندي انسان چې اوس مناقب شروع کم قسم دی که در ساره اخلاص کو د هغه تقوا او د هغه علم نو سخت ظلم دی بیا د صوفیو مبارکانو سره ډېر لوی ظلم سوی دی زموږ تاسو اکابرین د تصوفو چې وګورئ سخت ظلم ورسره روان دی امام ابن عربي رحمه الله ته خلکو څنګه نسبتونه کړي دي د وحدت الوجود و د وحدت الشهود په مسله کې د دنیا ناپوهانو خلکو څنګه د کفر نسبتونه ورته کړي دي ټولو صوفیو ته خلکو ګوري د مشرکانو نسبتونه کړي دي بیا خاص کر دلته دا اوس موږ ستاسو په علاقو کې زموږ ستاسو په زمانو کې هر یو د دې واقعو د دې صانحو شاهدان یو دا چې زموږ ستاسو د دې تصوف او د مذهب د خلکو سره خلک اخته سوله څه رقم تهمتونه وویل سول یاره موږ یې په دا خوله ولاکه راوړلی سو داسې درواغونه په غټو غټو ملایانو د خولو په لوی لوی کتابو کې راوتلي دي کتابونه یې تصنیف کړي وای خو داسې یو محض دروغ یې په یو چا پسې لیکلي اوس چې ورسره سپینوي چې دا درواغ دا ابترا نو خلک یې پلانکی صاحب و هغه به نو څنګه درواغ ویل ما ملګرو ته دلته یو وخت ویله مال د امام احمد رضا خان مې ور یادوي د بریلویانو مشر مال قسم دی اوس چې د هغه دلته د جعلي دیوبندیانو ته وګورم دا مې فکر سي چې هغه به هم غریب داسې متهم سوی و دغسې به خلکو خبرې پسې ویلې وې ما یو کتاب لیکي نو بس نور به یادوم نه خیر دی یو کتاب مې کتی د یو دیوبندي غټ ملا کتاب د پنجاب ملا دی د بریلویانو خلاف یې لیکلی و زه دا خالي خبره لا کوم بره خبره خلاصوم هغه کتاب کې لیکلي ووی امام احمد رضا خان لیکلی دي چې نبی علیه السلام مؤمن نه و هغه د ایمان انکار کوي زه حیران ولاړم داسې غټ عالم دومرې د لوړې درجې سړی هغه به څنګه داسې خبره کوي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ایمان انکار کوي حواله یې ورکړې وه کتاب ته کتاب مې راواخیستې چې ومې کتل هغه لیکلي دي در دغه آیت مبارک لاندې چې آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون وی دلته دا رسول په والمؤمنون کې نه دی ور داخل ځکه دا والمؤمنون عتب دی پر آمن الرسول باندې عتب تقاضا د مغایرت کوي اله العالمین د نبی علیه السلام ایمان جلا ذکر کوي د مؤمنانو د جلا ذکر کوي ځکه د عامو انسانانو او د رسول علیه السلام د ایمان په زرهاو چندو فرق سته نو نبی علیه السلام په والمؤمنون کې نه دی ور داخل دا ظالمانو راخیستي دي وایي دی د نبی علیه السلام د ایمان انکار کوي اوس دا چې عام خلک وګوري کتابونه نه لري وایي یاره هغه د نبی علیه السلام ایمان نه مني مقصد مې دا دی نور پر دې موضوع زه نه غږېږم چې څوک حق څوک باطل په هغه نه وایم علمای دیوبند زموږ استادان دي موږ ته قدرمند دي موږ د دیوبند علماو قدر کوو خو حقیقي دیوبندیان قسم دی د جعلي دیوبندیان مې در وهابیانو بد ایسي د نن سبا چې د دیوبند په نامه خدمت کوي دا مې در وهابیانو بد ایسي اکثر ځکه خدمت یې د دیوبند په نامه باندې و ناروا و وهابیت ته روان دی دا در دې پورې درته وایم چې ګوري ابتراوي در دغه حاله ډېرې دي لوی لوی ملایانو کتابو کې لیکلي نو زه دا فیصله درته کوم اخري خپلې خبرې چا چاته مې جواب ورکوي اوس دلته م وایم چې د هر چا په باب کې خبرې رالیک که د دیوبند علماو په باب کې د بریلویانو علماو لیکلي که د بریلویانو علماو په باب کې د دیوبندیانو علماو لیکلي موږ تاسو به انصاف کوو د دواړو خبرې به را اخلو اول بیا اصل ته مراجعه کوو چې د هغه سیدي په اصل کې هم دا سیدي که نه دي که په هغه اصلي کتاب کې خبره د هغسې ولکه دی چې لیکلې وه یو محمل صحیح به ورته لټوو
ګورو به چې صحیح دی یو عالم دی یو خبره به ځینې سوي په دومرې فتواو کې به یو فتواو کې به یو خطا ځینې سوي یو سم محمل به ورته لټوو که یو صحیح محمل ورته لټول کېدی پر هغه باندې به ورحمل کوو د شرک و د کفر ټاپې به موږ ته سینه لګو پر یوه طرف لا که محمل صحیح هم ورته نه و دی به پکې معذور وبولو خو هغه عقیده به رد کړو ځکه مشران دي اول خو به دوی خپل خدای سره پرېږدو تلک امة قد خلت څنګه دی هغه آیت مبارک پسې نور دا یو امت دی اله العالمین وایي تېر سوي د دې دپاره خپل عمل ستاسو دپاره خپل عمل موږ ضرورت دې ته نه لرو چې د هغو په مابینځ کې محاکمې کوو که بیا هم ضرورت پیښ سو اصل ته یې مراجعه کوو که مو په اصل کې خبرې پیدا کړې د هغه سوې محمل صحیح ورته لټوو د دیوبند اکابرین زموږ استادان دي موږ ته قدرمن دي موږ نیک محمل ورته لټوو که محمل صحیح نه و مقلدین یې نه یو په مذهب یا نه یو په مذهب د امام صاحب د دیوبند په مذهب ولا که زه یم یو لامر د امام صاحب د دیوبند په مذهب نه د امام صاحب مذهبیان یو خو د دیوبند علما کرامو چې کومې خبرې کړې دي پر حنفیت باندې تلو چې د امام ابو حنیفه رحمه الله د مذهب سره د اهل سنت والجماعت د عقیدې سره د تصوف و د سلوک د لارې سره برابر وي په علی الرأس والعین احترام ورته لرو که د هغو څخه خلاف یې دوی پکې معذور بولو د دوی بې ادبي نه کوو هغه خبرې د دوی سره دورې پاته دي موږ یې عملي کوو نه په هغه باندې عمل نه کوو دا به د انصاف لاره بد به یو بل ته نه سره وایو ډېر وخت داسې وي ما درته ویل ډېر مشکلات دغه څخه جوړ وي بس موږ ته محترم دي مشران علما دي د دین خدمت یې کړی دي موږ ته قدر لري الله دې دوی قدرمن کړي مقصد مې دا و اصل خبره کې چې خبره مو شروع کړه چې د دیوبند د علماو د مشرانو عقیده یې جوړه هغو دغسې عقیدې نه وې تی به د نن زما د مذبذبو جعلي دیوبندیانو په فتواو باندې نه خطاوځي ښه